بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو به د هیله امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله یاستئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په انټرنیټ کې پیسې وګټو او هغه خپل سیم کارت ته ولیږو. خوږو ملګرو، د څو ورځې کېږي نو اپلیکیشن چې دی هغه راغلی دی او هغې کې په ډېر اسانۍ سره پیسې ګټلی شو. د دې ویډیو کې زه تاسو ته د هغې د کار په اړه چې موږ هغې کې څنګه کولی شو کار وکړو، پیسې پکې وګټو او همداشان نور معلومات به زه تاسو ته وښیم. خوږو ملګرو، تاسو به راشئ پلی سټور ته او دلته به تاسو ولیکئ جي ریوارډ. دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. سیده ما ډاونلوډ کړی، دا به تاسو خلاص کړئ. ورته منتظر به شئ. کله چې مو خلاص کړو دلته تاسو نه یو ساین ان غواړي او چې کله ساین ان شولی نو ما ساین ان کړی دی. نو چې کله ساین ان شولی هلته به تاسو عمر ورکوئ او همداشان به جنډر انتخاب کړئ. دا شان صفحه به تاسو ته راشي. دلته به تاسو دلته ډېر اپشنونه دي. هم کولی شئ ویډیو وګورئ، په هر څه باندې سروي دي، په هغې باندې هم پیسې ورکوي. خو دلته به تاسو سمپلی راشئ او دغه څلورم اپشن ته به تاسو راشئ. صحیح ده. دلته اخر اپشن دی، دا څلورم، په دې به تاسو کلیک وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې ریفرل ترلاسه کړئ او هم یو ملګري انوایټ کړئ، نو بیا به تاسو دغه اپشن د لارې تاسو کولی شئ چې خپل ملګري انوایټ کړئ او خپل ریفرل استعمال کړئ. دلته به تاسو لاندې اخر ته لاړ شئ. کله چې اخر ته لاړئ نو خوږو ملګرو دلته لیکلي وي انټر ریفرل کوډ دی او دا چې کوم په سور خط باندې لیکل شوی دا د تاسو خپل ریفرل کوډ دی. د هر چا مختلف وي. نو دې دپاره چې تاسو هم فایده ورسیږي او کوینز ترلاسه کړئ، بغیر د ریفرل تاسو نشئ کولی مخته لاړ شئ. دلته تاسو که چېرته زما ریفرل استعمال کړئ هم به ما ته فایده وشي او هم تاسو ته. نو تاسو ته به 1500 کوینز درکړي. دلته به تاسو زما ریفرل کوډ ورکړئ چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او بیا به تاسو چې کله مو دا ورکړو نو بیا تاسو سبمیټ ووهئ. صحیح ده. کله چې مو دا ووهلو نو غواړو د دې نه موږ پیسې څنګه وباسو. هم پیپال ته هم تاسو کولی شئ چې پیسې ولیږئ او هم موبایل ته. نو که موبایل ته غواړئ ولیږئ، دلته به تاسو خپل د موبایل شمیره ورکئ. هر سیم کارټونه چې دي، فرض مثال اتصالات دی، روشن دی، هر یو بیل لیمیټ لري. اوس چې دی زما سره افغان بي سیم دی، د افغان بي سیم سیم کارت چې دی 3449 دا کوینز راځي او د دې نه 24 افغانۍ بیا تاسو سیم کارت ته لیږلی شئ. نو زه خپل افغان بي سیم نمبر په دې کې داخلوم تر څو زه خپل موبایل ته پیسې ولګم. اول تاسو ته زه پیسې وښیم چې زما په سیم کارت کې پیسې شته یا نشته دی. زه ګورم چې زما په سیم کارت کې څو روپۍ دا دی 0.95 افغانۍ دی. ګورئ تاسو کتلی شئ. نو دا زما په سیم کارت کې پیسې نشته دی. زه تاسو د دې سیم کارت شمیره هم وښیم چې افغان بي سیم دی، یعنی تاسو خپله کتلی شئ دا افغان بي سیم شمیره ده او همدا شمیره زه هملته ورکوم او دې ته ایزیلوډ کوم. نو رابه شو بیرته اپلیکیشن ته تر څو لایف پروف پیمنټ تاسو ته زه وښیم. دلته به هماغه شمیره ورکوئ کوم ته چې تاسو غواړئ پیسې واستوئ. چې کله مو دا ورکړو دلته به تاسو بیا چیک ووهئ. کله چې مو چیک ووهلو نو دلته تاسو ته معلومات درکوي چې دومره کوینز باندې 24 افغانۍ دي، یعنې 3449 کوینز. دا مو چې کله ولیدو معلومات یې درکړل، دلته د هغې نه لاندې یو بل اپشن دی. دلته به تاسو دا ټاپ اپ ووهئ 24 افغانۍ او بیا به تاسو د دې نه لاندې اپشن ټاپ اپ ووهئ، بیا به سټارټ ووهئ. دلته چې دی ستاسو خپل مخ سکین کوي، هغه تاسو ته نه ښکاري ځکه چې او د دې اپلیکیشن د هغه نه ښکاره کوي چې تر څو مخ سکین کوي. صحیح ده. کیمره خلاصوئ، تاسو ګوري مخ مو سکین کوي، هغه نه بعد تاسو ته ایزیلوډ کوي. صحیح ده. وشو نو بیا به تاسو بیا راشئ، بیا به ټاپ اپ ووهئ او بیا دپاره به دویم ځل به کلیک پې وکړئ. دلته وایي چې اګري
تاسو وایي چې پیسې غواړئ چې واستوئ، موږ ورته وایو چې هو اګري. نو تاسو بیا په اګري باندې کلیک وکړئ. کله چې مو وکړو دلته ورکینګ کې شو او دلته ولیکلو سکسیس پلیز یور چیک یور بیلانس. دا ګوره موږ ته پیسې راغللې، تاسو یې خپله کتلی شئ په دلته 24 افغانۍ زما موبایل ته راغلی او همداشان تاسو کتلی شئ زما کوینز هم کم شول، یعنې 101 کوینز پاتې شو. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.